په 14 د فبرवरी باندې د ولنټاینز ورځ ده چې د عاشقانو ورځ ته ویل کیږي. ما په دې موضوع باندې ازادي رادیو سره مرکه هم درلودله، خو بیا مې غوښتل چې ولې نه په باندې ویډیو جوړه کړم ترڅو پر ډېر خلک یې واوري او ویې ګوري. زما ګرانو ورونو خویندو، زه په دې مطمئن یم چې هغه ورونه ما سره فیسبوک کې په سفر کې دي، کیدای شي هغوی دا ورځ ونه مانځي. نو دې دپاره زما دوی نه وړوکی خواهش دا دی چې دا ویډیو شیر کړي ترڅو پورې هغه خلکو ته ورسیږي څوک کیدای شي دا ورځ ولمانځي. په دې ورځ کیږي څه؟ په دې ورځ باندې خلک یو بل ته ګلان ورکوي د مینې محبت. کاشکې دوی خپل ښځو ته ورکولی، کاشکې دوی خپل مېرمنو ته ورکولی. زه په دې مطمئن یم چې زیاتره خلک په 15 کالو کې ښځو ته دي ویل تا سره مینه کوم، تا نه د الله راضي اوسي چې ته ما سره ژوند کې، زه تا نه راضي یم. دومره وړوکې خبره به ته هم نه وي کړي، لیکن په دې ورځ زه راځي پردي خلکو ته ګلونه ورکوي او دا ورځ یې غټه خبره جوړه کړې ده. زه غواړم په 3 موضوع خبرې وکړم. آیا دا ورځ په اسلام کې جایز ده؟ د دې ورځ تاریخ څه شی دی؟ او دویم څه شی باید وشي؟ په اسلام کې دا ناجایزه ده. دا به حق جواب شي که تاریخ تاسو ته وګورم. ولنټاینز ډے شروع شوی دا په 3 د سنچري د کرسچن تاریخ باندې چې 2 کسان سنت ولنټاینز چې د عیسویانو عالمانو دعوتګرانو عیسویت ته دین دعوت کو، دوی لیږلي یو افریقا ته بل رومن ته. په 3مه پیړۍ کې په رومن کې د دعوت کو، او په هغه ټایم کې تاریخ دا وایي چې رومن چې کوم عسکرو هغوی ته اجازه نه ورکړي تاسو ودونه وکوئ. نو د سنت ولنټاین دوی ته ودونه کول او بیا عیسویت ته دعوت کول او عیسویت باندې عیسویت په قبلو. په دې شمول کې د په جنۍ باندې عاشق شو. هغه جنۍ تقریبا 15 کلنه وه او هغه ته خط هم ولېږو چې ستا ولنټاین. هغه جنۍ د یو پاچا لور وه او په نتیجه کې ولنټاین یې وفات کو، ویې وژو. لنډ تاریخ ته ووایم چې دا ورځ بیا وروسته پاپ ګلسوس دی د راواغسته د شهیدانو ورځ په نوم یې وټاکله. د دې شهیدانو مشر سنت ولنټاین وټاکو، چون چې نور پیګنز عیسویت ته را دعوت کی او هغوی ته یې ښایسته کړي عیسویت، نو دوی دا ورځ د شهیدانو او د عاشقانو ورځ کړه ترڅو پر نور رومنس عسکر هم را دعوت کی، او دا کار په 15مه پیړۍ کې وشو او ډېر کامیابه وه. ډېر خلک عیسویت ته راغلل ځکه چې د ګلونه بل ته ورکېدل محبت او یو څه بل څه. لیکن په اصل کې دا ورځ د عیسویانو د شهیدانو د لمانځلو ورځ ده، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې لرو. تجارتونه یو ریسرچ شوی دی په تیر کال د IMS په سروې باندې چې په هغه ریسرچ کې وایي چې $11 بلین په یو ورځ کې تجارت کیږي. یعنی ګلان خرڅیږي، کارټونه خرڅیږي، کتابچې خرڅیږي او مختلف نور شیان. نو چون دا ګټه کوله تجارتونو ته، کورپوریشن ته، میډیا ته، نو دوی ټولو سپورټ کړه. حتی شیکسپیر په خپل شعرونو کې دا ورځ ته نور ښکلا هم ورکړه. نو دا ورځ کوم تور تاریخ درلودو هغه نه راغله د مینې او محبت ورځ شوه. زما وینا څه ده؟ زما ګرانو خویندو، تاسو شروع کړئ د 1 جنوري نه تر 1 د ډسمبر پورې هر ورځ خپل ښځې ته ګل ورکوئ. هر ورځ هغه چا ته ګل ورکوئ چا سره تاسو مینه محبت کوئ. په دې شرط تاسو ته حلال نکاح ورسره ولرئ. که چا سره مینه کوئ دا خو ډېره ښه خبره ده. ولېږئ خپل پلار که ته واقعا نرې، ولېږئ خپل مور او پلار ته خاصګاري وکړي او په جنۍ ته په نکاح درکړي. بیا ته ورشه ګل ورکوې، یو ورځ یې ورکوې، په 15 ورځو کې ورکوې، ټول کال یې ورکوې، هېڅوک مشکل نه لري. که ته فقط 14 د فبروري انتخابوې او چاته ګل ورکوې نو بیا دا مشکل ورو تا کې دی. ځکه اسلام وایي چې د نورو مذاهبو ورځې موږ نه لمانځو. اسلام وایي چې نورو مذاهبو یا د نورو ادیانو په صف کې موږ نه درېږو. نو بیا ولې ته غواړې قصداً په همدې ورځ د دوی صف کې ودرېږې؟ الرسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي که څوک هم د چا ورځ لمانځي، د چا لباس اغوندي، د چا سره مینه او محبت ښکاره کوي، نو هغوی به په هغه صف کې ورځ د قیامت ولاړ وي. نن موږ چې ولنټاینز ورځ په خپل ملک لمانځو ځکه چې میډیا، دفترونو، کورپوریشنونو، تجارتونو دا ورځ ته ښکلا ورکړې، سبا کیدای شي موږ کرسمس ولمانځو، هغه نه بعد کیدای شي موږ نور ورځې د کرسچن ولمانځو، کیدای شي موږ هالوین پارټي ولرو او دا لیست به ځي. نه الحمدلله الله سبحانه وتعالی موږ ته کامل دین راکړی الاسلام. نو ولې موږ د اسلام مطابق خپل مینه هم اظهار کو، خپل محبت هم اظهار کو او چاته ګل هم ورکو، چاته تحفه هم ورکو. اسلام خلکو ته وایي بسم الله مینه محبت وکړئ خپل منځو کې. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي تحفه ورکولو کې مینه محبت زیاتیږي. تاسو بل سره مینه محبت ونه کړئ جنت ته به دننه نشئ. نو مینه محبت د اسلام یو ستنه ده.
حتی د نکاح دپاره شرط دا دی چې ته باید خپل چا سره چې نکاح کوې که هغه نجلۍ ده وکالک د هغه سره باید مینه وکړې، محبت وکړې او راضي ورسره وي، هغه نه بغیر نکاح نه کېږي. نو څنګه څوک ویل شي اسلام کې اجازه د مینې محبت دپاره کوم دلیل نه وړاندې شوی. هغه خلک وایي چې څه دلیل دی د قرآن سنت نه. ما تاسو دلیل درکړل، تاریخ مې د ورځې درکو چې دا اصل کې د یهودانو وبخښئ د عیسویانو د شهیدانو د لمانځلو ورځ ده او تاریخ مې ته وړاندې کو. نو زما ورونو خویندو، خپله ارزښت له لاسه مه ورکوئ او زمونږ ارزښت اسلام دی. صرف د دې چې یو دوه میډیا کې یو دوه ویډیوګانې چا جوړ کړي، یو تلویزیون په دې باندې بحث وکړي، یو راډیو په دې بحث وکړو، یا CNN BBC تاسو ولیدل، یا فیسبوک کې څوک تاسو ولیدلو، دا په خپل ژوند مه کاپي کوئ. والله بدبختي سره مخامخ کېږئ. اکثر داسې ورونه خویندې چې یو بل سره نکاح نه کړي، نامحرم وي او دا ګلونه بل ته ورکوي، بیا زرهاو مشکلاتو سره شي. او زما خور زما خبر واوره، که تا ته ولږ ګل درکوي، که تا سره ولږ محبت کوي او تا ته وایي تا سره زه مینه کوم، تا ته زه هر څه کوم، او ستا کور ته خپل مور پلار نه رالېږي ستا لاس کې، والله دا دروغ وایي، والله دا دروغ وایي. تا غواړي استعمال کړي، په خبرو مه غولېږئ. که هغه واقعا تا سره مینه کوي، فقط غواړي 14 فبروري تا بیرون وباسي او ګل درکړي او هغه نه بعد والله ولم چې هر څه کېږي هغه نه الله پوه شه زه خبر نه یم. دا دروغ وي، د ده په دروغ باندې یقین مه کوه. که یو څوک چا سره واقعا مینه محبت کوي، دا بانه بنئ زه به خپل مور پلار راضي کوم، وخت لګېږي، نن 5م کال دی 3م کال دی، هېڅ درک نه لري. دا دروغ دی خورګانو. په اخره کې تاسو زړه ماتې هستئ، په اخره کې تاسو مشکلاتو کې هستئ. او زمونږ جامع خو بدبخترین دا بدبختي هم لري چې کله جنۍ یو کار وکړي هغه بده ده، چې هلک هر کار وکړي خیر دی، ځوان دی او اشتباه ترې وشوه. نو هېڅ کله په دې دروغ باندې مه غولېږئ. او زما ورونو خویندو، که تاسو الله او رسول سره مینه کوئ، د ولنټاینز ډے ته نه ووایئ. که تاسو د الله او رسول نه ځان لرې کوئ او د هغه د محبت نه د ورځ معاشر ځان لرې کوئ، بیا بسم الله ولنټاینز ډے ولمانځئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.